الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د وقفین بعد منگا بیا دی مبارکی سلسلی تا دا اللہ پا توفیق سر واپسی کو او آغا شرح دا کتاب الرقاق دا امام بخاری دا کتابنا چی مشهور دے پا صحیح بخاری باندی. پا دی که منگ دا کتاب الرقاق پا بارکی خبر کولا آغا خبری چی باغی سر زلون نرمیگی خبر دا دی خبر ہوا او دی که دیر درسون پکی شوی دی او دیر خبری آغا واضح شوی. پا آخرنی بیان کی منگا خبر کولا دا باب القصاص یوم القیامة. دا بابی پا دی مسئلہ کی راوڑی دی چی دا قیامت پا ورز با قصاص اغسطے کیگی، یعنی بدل با اغسطے کی. او پا دی کی با منگا باز خبریم کڑیوی او یو حدیثو منگ بیان کڑیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی اولنی فیصلہ چی دا خلقو پا منز کی با کیگی دا خلقو دا حقونو ببارکی آغا با اللہ تپوس دا وینی ببارکی کی چی چا سو قتل کرده نو دا دی مسئلی تپوس با دا قیامت پورز اول کیگی پا حقوق العباد کی. ہر چی اللہ حقون دی نو پاگی کی با اولنے تپوس دا منزب بارکی کی. دا دی مسئلی وضاحت شے و پا دی باب کی دو حدیثون پاتی دی ابا پورا کو او بیا باب شروع کو باب من نوقش الحساب عذب چی دا قیامت پورز اللہ دا چا سر پا حساب کتاب کی دا خبرو کڑا چی ولی او سنگا نو دا سڑے یقینی و جہنم تزی. داغا خبری دی چی بدی سرا زلون نرمیگی او کل چی زلون نرم شی نو زلون متوجی شی دا اللہ طرف تا و مقصد پا دی درسونو کی او پا دی بیانونو کی اغم دقا دی چی زمان دا زلون دا اللہ طرف تا واوڑی او پا دی کی سوچ او فکر او غم دا آخرت پیداش. دا آخرت ورز اخو دا عدل او دا انصاف ورز دا او سبحان اللہ دا طول پراتا غا ورزی تیری نو پا آغا ورز چی عدل نکی نو با کم ورز با عدل کی. محکمہ دا اللہ فیصلہ با اللہ کی نو دا ضرب برابر دا چا شک نشرات لے پا دی خبر کی چا آغا ورز دا عدل او دا انصاف ورز دا. رب العالمین عدل او انصاف والا باچا دی. نو مخ کے منگ سر حدیث منگ بیان کڑو چی تردی چی آغا خکرور گڑ چی پا آغا گڑی گزار کڑی دا یا عملہ کڑی دا چی دا آغا خکری نشتی حدیث منگ بیان کڑو چی دا سی عدل بکیگی دا قیامت پا ورز تردی چی یو گڑ چی خکرور گڑی او دا گزار کڑی عملے کڑی پا آغا گڑ بندی چی دا غخ کری نئی نو دا دغا گڑ دا پارا بم بدل واغستیش او بیا با دا ساروی او دا زناور خاوری کڑیش نو دا سی دا عدل و دا انصاف ورز دنو انسانانو تا و پیریانو تا بسنگ عدل نمیلاوی کی. و دی حدیث دا غوک کی دا دیر دا سوچ حدیث تے عن ابی حریرت رضی اللہ عن ابو حریر رضی اللہ عنوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کری دا من كانت عنده مظلمة لأخيه کدا چا سر دا یورور حق پاتی شوی دیو مسلمان یا دا چا سر ظلم او زیاتے کڑی دا مسلمان سر ظلم او زیاتے کڑی فلیتحلله منها نو دیدی داغنا بخنو گوڑی او زان دی ازاد کی داغنا فإنه ليس ثم دينار ولا درهم
نو یاد ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې ورځ را روانه ده چې هلته به بیا نه دینار او نه به درهمي، هلته بیا نه روپۍ کار کوي، نه زور کار کوي، نه بل څه کار کوي. من قبل ان یؤخذ لأخیه من حسناته، مخکې د دې نه چې د ده دا نیکیانې واخیستی شي د ده نه د ورور دپاره. فإن لم یکن له حسنات، نو که چېرته قیامت په ورځ بیا د سره نیکیانې نه أخذ من سیئات اخیه فطرحت علیه، نو بیا د ده ورور د ګناهونو نه به واخیستی شي، هغه به ده باندې کېښودی شي، نو دی به جهنم ته لاړ شي. د دغه ورځې د راتلو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د چا سره دې ظلم او زیاتۍ کړی نو ځان ترې آزاد کا، که د چا حق در سره وي دا حق واپس کا، مخکې د دې نه چې نه به دینار په هغه ورځ او نه به درهم. او داسې عدل به کېږي په هغه ورځ د قیامت په ورځ چې کله دا ظالم او مظلوم راوستی شي دواړه، یو هغه چې ظلم یې کړی دی، بل هغه چې چا سره ظلم شوی دی، نو د دې ظالم د نیکیانې به راواخیستی شي او د مظلوم له به ورکړی شي. اوس دا معمولي خبره مه ګڼئ چې به دا اسانه خبره ده وشو، یعنی هغه یوه موقع چې تا ته میلاو شوي وه په دنیا کې د نیکیانو کولو، هغه نیکیانې تا نه داسې لاړې، دا څه وړه خبره ده. او بله موقع بیا نشتی چې ته واپس شي دنیا ته، د څومره لوی تاوان دی. یو د الله بندگی کول د دې توفیق هر چا ته نه میلاوي، او چا ته ټک خطا یعنی یو سړي ټک خطا بندگی د الله کړې ده او هغه څه هم واخیستی شي بل چا له ورکړی شي، نو څومره لوی تاوان یې وکړو په هغه ورځ باندې. نو که اوس چېرته دا سړی دا ظالم د ده سره نیکیانې نه وي، نو داسې هم کیدی شي د ده سره نیکیانې نه وي، نو بیا به داسې کېږي چې د هغه مظلوم د بدیانو نه به واخیستی شي او په ده به ور واچولی شي، نو د هغه بدیانې به کمې شي، د ده هغه به ډېرې شي، دی به جهنم ته لاړ شي. نو دا هم وړه خبره نه ده. او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو مفلس چا ته وایئ؟ و یا رسول الله دا موږ هغه سړي ته وایو چې دینار او درهم ورسره نه هغه ته موږ غریب وایو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې نه نه، دا نه دی مفلس په حقیقت کې. حقیقت کې غریب هغه دی چې د قیامت په ورځ به دې نیکیانې راوړي د غرونو په شان، دې ته غوږ کې غرونو په شان نیکیانې کړي دي، او ده ته یې کنځلې کړي دي، او د دې حق خوړلی دی، او دی وهلی دی، او ده ته یې سپکې سپورې ویلي دی، او هغه یې بېعزته کړی دی، او هغه سره یې دا کړي، دلته یې دا کړي، او د ده دا نیکیانې به راواخیستی شي، په دې خلکو به تقسیم شي، هغه د غرونو امر نیکیانې به ختمې شي، بیا به هم کسان پاتې شي، نو بیا به الله د دې خلکو هغه بدیانې راولي، نو په ده به یې ور واچوي، نو جهنم ته به یې غوځار کړي. دا هغه سړی دی چې ده د غرونو امر نیکیانې راوړي او د هغه دا حال شو. نو دا درته وایم چې دا معمولي مه ګڼه. دا نن چې تا د چا نه حق نیولی دی، یا د چا حق دې خوړلی دی، یا په چا دې ګزار کړی دی، یا څوک دې بېعزته کړی دی، یا په چا پورې دې سخریه کړې ده، دا ته وړه مه ګڼه. قیامت په ورځ به دا ټول خلک په صف کې ولاړ او تا نه به خپل بدل غواړي. دا به ډېره سخته ورځ وي او ډېر ناشنا حال به وي چې خلک په صف کې ولاړ وي الله ته، او ټول الله ته ستا شکایت کوي د هغه په دربار کې. ځان به چې څنګه خلاص کړي. کله چې موږ ته دنیا کې څوک ووایي چې کیس به دباندې وکړم او دا به وکړم او دغه به وکړم، نو سړي زړه کې یره پیدا شي چې بیا به ځان خلاصوو څنګه. نو سر یې خیال دی چې دا ټول خلک راجمع شي قیامت په ورځ، دا چې تا ورسره زیاتي کړي دي که هر قسمه زیاتی ده، او الله ته ودرېږي او الله ته ستا شکایت وکړي چې الله د دا کړي دي، د دا کړي دي، د دغه کړي دي. او حال دا دی زموږ د نیکیانو حال هم موږ ته معلوم دی چې موږ سره نیکیانې څومره دي. نو چې دا نیکیانې د نه هم راواخیستی شي او په بل چا ور واچوي، د هغه فایده شو ستا نقصان، او بیا که درسره نیکیانې نه وي د هغه د بدیانو نه رالي په تی راچوي، نو دې تاوان ته وګوره. نو د قیامت ورځ داسې د عدل او د انصاف ورځ ده. په هغې پسې حدیث راوړی دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یخلص المؤمنون من النار. دې حدیث ته غوږ کښېږدئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قیامت په ورځ به الله د
مؤمنان د اور نه واړئ. د اور نه واړئ څه مطلب دی؟ بچ بشي. خو په څه طریقه بچ کېږي؟ نه، په پل صراط به واوړي، دی مطلب دی. یخلص المؤمنون من النار، مؤمنان به خلاص کړی شي د اور نه، بچ به کړی شي. څنګه بچ کېږي؟ چې دی به پل صراط واوړي، نو مؤمنان به پل صراط واوړي. اوس دا کوم مؤمنان چې په پل صراط اوړېدلي دي دا خو جنتیان دي، ځکه چې په پل صراط تېر شو خو لاړې جنت ته. دا نو هلته یو بل کار به کېږي چې په پل صراط واوړي. فیحبسون على قنطرة بین الجنة والنار. د دې پل صراط نه بعد بل یو پل دی، بل یو پل به راځي چې دا د جنت او د جهنم په منځ کې دی. نو په دغه پل باندې به دا مؤمنان ودرولی شي. چا ولګو؟ نه نه بل. نو د قیامت په ورځ به دا خلک ودرولی شي، دا مؤمنان چې په پل صراط باندې اوړېدلي دي په بل پل باندې. اگر که بعض علما دا ووي د دې پل صراط په آخر سر کې به ودرولی شي، خو نه، اکثر علما دا وایي او دا واضح ده چې دا یو بل پل دی، قنطره پل ته وایي. دا هم د جنت او جهنم په منځ کې، خو دا د پل صراط نه بعد ده. ولې به هلته الله بند کړي، ولې به ودري؟ فیقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بینهم فی الدنیا. بیا به اوس دلته د دوی بدل اخیستی کېږي د هغه ظلمونو په باره کې چې دوی د یو بل سره کړي دي. یعنې معنی ښه شو چې قصاص څو پیرې دی؟ 2 پیرې شو. یو قصاص په عرض محشر باندې دی، هغې ذکر خو شو مخکې. نو بل قصاص بیا کوم ځای کې دی؟ پل صراط نه بعد دی. او دا مسله به ډېرو ملګرو اول پرې اورېدلي که نه؟ تاسو ماشاءالله علما یې چې څوک درته ووایي د درس او د بیان موږ څه کافر خو نه یو، قرآن موږ هم وایو، او دله به د سوره اخلاص تلاوت هم صحیح نه ورځي، خو دی هم ځان ته څه وایي. دین علم د دریاب دی. او چې کله د علماو سره کېناستې او د هغوی په مجالسو کې، نو دا ملغلرې، دا نوي نوي مسلې، دا ایماني خبرې به ته اورې. نو دا فایده. یو قصاص هلته شو، هغه عام قصاص دی، مؤمنانو خپل منځ کې هم دی، نو د کافرانو د مؤمنانو په منځ کې هم دی، د کافرانو په خپل منځ کې هم دی، د څاروو د ځناورو په منځ کې هم دی. دلته چې اوس دا کوم قصاص دی دا چا منځ کې دی؟ دا د مؤمنانو منځ کې دی، او ټول څه دي؟ جنتیان دي. حتی اذا هذبوا ونقوا، چې کله الله دوی بالکل پاک کی او صفائی کی، اذن لهم فی دخول الجنه، نو بیا به ورته الله وایي جنت ته ورننوځئ. زړونه به الله بالکل صفا کړي، د یو بل سره به هیڅ هم پاتې نه شي. خو دلته یو څو سواله راځي. یو دا چې هغه قصاص او دې قصاص کې څه فرق دی؟ جواب: دا قصاص دې دپاره دی چې په زړه کې کم حسد او کینه او بغض پاتې شوی دی چې دا پاک شي. هلته خو ګډ حقونه دي او ظلمونه دي او یو شی او بل شی، هلته د هغې خبره ختمه شوې. اوس بیا هم کیدای شي په زړونو کې یو بل ته څه خو پرته وي که نه، د دا کړي و ماته، د ماته دا ویلي و، د په هغه ورځ دا چل کړی و، د دا چل کړی و. انسان د زړه کې خبرې راځي، نو د دې به هم د دوی د یو بل نه بدل واخیستی شي، خبرې به د یو بل سره د دوی صفا شي، نو زړونه څه شو؟ پاک شو. او الله په قرآن کې دا خبره کړې ده: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله وی د دې جنتیانو په سینو کې چې یو بل ته کومه کینه پرته ده، هغه به زه بالکل ختمه کړمه. دا هغه ځای دی چې دلته به کینه ختمېږي، دلته به قصه خبره ټوله ختمېږي، زړونه به د شیشو په شان پاک شي. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو ناشنا خبره کړې ده، هغه وی دا جنت پاک ځای دی، پاک جنت څه ځای دی؟ پاک دی.
نو کیدی نشي چې دې ته د یو سړی ورننوځي او په زړه کې څه ګندګي پرته وي. نو ځکه الله په دې پول باندې ایساروي چې دا زړونه اول پاک کوي، نو بیا به پاک ځي ته ورننوځئ. هسې نشئ ورننوتی تاسو دې پاک ځي ته. نو دې ځای کې الله دغه مؤمنانو د جنتیانو د زړونه یو بل ته پاک کړي. خو دلته اوس یو بل سوال لازي، هغه ده چې اوس دلته چې را کوم بدل اخیستی کېږي او نیکیانې ورکړی کېږي، او دا اوس که د سړي نیکیانې دلته ختمې شي په دې ځای کې، نو دې جنت ته څنګه ځي که نه؟ دا به د ویښ سړي په زړه کې راځي. پته تاسو ویښ یې که اوږده یې، کوم سړی توجه سره ناستي ویښ یې، هغه زړه ته دا سوال راتلی شي چې اوس دلته چې را بدل اخیستی کېږي، که دلته د یو سړي نیکیانې ختمې شي، نو بیا دی به څنګه جنت ته ځي؟ نو جواب دا دی چې دا د الله په علم کې دی. الله ته پته ده چې دا هغه مؤمنان دي چې په دې بدل کې هم د دوی نیکیانې نه ختمېږي. نو د دې د لاسه دلته دا قصاص دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فوالذي نفس محمد بیده، نو په هغه الله مې د قسم د کم الله په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساه ده، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فالله مې دې قسمي وی کله چې دا جنتیان جنت ته ننوځي، نو هر سړي ته به خپل کور او خپل ځای دومره ښه معلوم وي چې دومره ورته خپل کور په دنیا کې هم نه و معلوم. ډایرکټ به هغه ځای ته رسي چې څنګه د جنت په دروازه ورننوتو مؤمنان، نو دې ته ضرورت نشته چې بیا دا تفصیل بیانېږي، فلانیه تال ته لاړ شه او تال ته لاړ، دا خو لوی مخلوق دی او پخواني امتونه او دا امت او لکه هغه حدیث زه کله نه کله چې وګورم مطالعه کوم یا ذهن ته مې راشي که نه، دا زړه مې څه بل شان سړی سوچ کې شي چې څه ناشنا ورځ وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو ورځ داسې را روانه چې د جنت پرې دروازو به لوی شور جوړ شوی او لویه ګڼه به نو لویه ګڼه به وي، لوی شور به وي. خو د هغې دا مطلب نه دی چې د جنت ته ورننوتو بیا هم شور دی او بیا هم ګڼه، ځکه چې چا ته خپل ځای نه دی معلوم. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر سړی به ډایرکټ خپل ځای ته ځي، خپل کور به ورته معلوم وي، دومره ښه به ورته معلوم وي چې دومره ورته په دنیا کې نه و معلوم. ډایرکټ به خپل ځای ته ځي. الله دې ورته موږ هم ورسي. دا و باب القصاص یوم القیامه، د قیامت په ورځ بدل اخیستل، دې دپاره باب راوړی او دغه 3 حدیثونه یې پکې راوړي او په ابتدا کې نورې ډېرې خبرې شوي. د هغې نه بعد باب راوړی دی او چې د دې باب سره او د دې خبرو سره دا کمې چې روانې دي چې دې سره ستا زړه نرم نه شو، نو بیا موږ ته بل علاج نه دی معلوم. بل څه علاج چا ته معلوم دی؟ ما ته خو بل علاج نه دی معلوم. عام چې د قرآن او د حدیث خبره کېږي، عامه که مسلې که وعظ نصیحت هر څه د هغې سره زړه نرمېږي، نو بیا چې د قرآن او د حدیث نه تا ته د آخرت خبره کېږي، الله ته د ودرېدو خبره کېږي، نو په دې سره به زړه څنګه نه نرمېږي. امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله باب راوړی دی، وایي بابن او صرف د عنوان ته وګورئ، بابن من نوقش الحساب عذب. باب په بیان د دې مسله کې چې الله د چا سره په حساب کتاب کې چیړ وکړو نو یقینا به جهنم ته ځي. یا داسې ووایه چې د قیامت په ورځ الله چا نه دا تپوس وکړو چې ولې او څنګه دا سړی یقینا جهنم ته ځي. چې الله د چا نه هم دا تپوس وکړو چې ولې او څنګه، پیسې ختمه شو. مناقشه، باب من نوقش. مناقشه څه ته وایي؟ بحث ته وایي. ولې څنګه، ولې پیغمبران نه و درغلي، څه ولې قرآن نه و، ولې حدیثونه تا نه و اورېدلي، ولې علماو بیان نه کوو، څه ولې ته زما نه هېرېدې؟ نو دا دومره نعمتونه چې مې در کړي د هغې به څه کړي؟ نو دا تا ته چې ما ویلي و چې زما بندګي کوو، نو تا ولې نه کوو؟ چې دا قسمه سوالونه زموږ نه وشو، موږ تباه و برباد یو. و دلته د حساب کتاب خبره به کېږي.
او د ایمان یو رکن دی په آخرت باندې ایمان، نو د آخرت باندې ایمان کې یو مسله ده ایمان په حساب کتاب باندې. په دې زموږ ایمان ده الحمدلله. یقیناً حساب کتاب راتلونکی دی، یقیناً. الله خپل پیغمبر ته وایي قسم یې ګوره په خپل ځان خوړلی دی، فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. الله پیغمبر ته پیغمبر ستا په رب مې دې قسم چې دې ټولو نه به تپوس کوم د هغه څه باره کې چې څه کړي دي. نو دا حساب یقیني دی، په دې کې شک کفر دی. بیا د حساب په عربۍ ژبه کې شمارولو ته وایي. دا په عربۍ ژبه کې حساب څه ته وایي؟ العد، شمارولو ته. اصطلاح کې او کله چې شریعت کې حساب کتاب خبر وشي د آخرت، نو دې مطلب څه مطلب دی چې الله به بندگانو ته ورښکاره کي اعمال د هغوی، که هغه نیک اعمال دي او که بد اعمال دي، علی وجه التفصیل، ښه په تفصیل سره به ورته ورښکاره کوي مخکې د دې نه چې دوی د ارض محشر نه لاړ شي یا جنت ته یا جهنم ته. دې ته حساب کتاب وي او دا به لازم کېږي. الله سوي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. یقینا د دې خلکو واپسي الله وي ما ته ده او بیا زما په ذمه ده د دوی سره حساب کتاب کول. نو دا د ایمان مسله د حساب به د قیامت په ورځ کېږي، خو دا حساب د ټولو سره یو شان نه دی او نه د حساب کتاب یوه طریقه ده. دلته به هغه تفصیل انشاءالله بیان کو. حدیث یې راوړی او دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې حساب به کېږي. حدیث دی د عائشة رضی الله عنها عن النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبر را نقل کوي، وایي چې من نوقش الحساب عذب. دا د پیغمبر خبره ده چې د قیامت په ورځ د چا سره الله په حساب کتاب کې مناقشه باسي شروع کو، ولې او څنګه ته خبره لاړه، پیغمبر وایي دې سړي ته به عذاب میلاویږي. دا د پیغمبر خبره زمانه ده، یقیني خبره ده، د شک نه خالی خبره ده. قالت عائشة رضی الله عنها وی او منځ کې خبره داسې خو څه ښایسته نعمت الله موږ ته رانصیب کړی چې سړی په مخه د قرآن خبره کوي او د حدیث کوي او د صحابه کرامو کوي او څه ښایسته منهج الله موږ ته رانصیب کړی دی. الله یې د مرګه پورې موږ په دې قایم لري. یعنې د ډېرو مولیانو بیانونه به ګنټو ګنټو واوري، نه پکې آیتي نه پکې حدیثي، نه پکې د صحابه کرامو څخه خبرې او هلته دا او دلته دا او هلته ما ووي هلته دا ووي او دلته ته وکړه او دلته دا لګیا وایي ګنټه بیان به خالي، ګنټه بیان به خالي د دې نه چې دغې قرآن او حدیث وویلی شي. چا راته یو پیر دی یو مولوي صاحب صفتو کو نومې نه علمه مړلی او وی ما زه صحیح شو تکړه وویاو ما دا ستا په ذمه شوه ځه د دې مولا چې څومره بیانونه دي د اول نه د اخره پورې یو بیان به ماله داسې پیدا کړي چې په هغې کې آیتي یا حدیثي او ماله به بیا راوړي. به داسې غلی شو ما ولي وایي دغه خو مشکله ده. نو ما چې مشکله ده نو صفت یې به کوم بنیاد کې و چې د یو مولا په ټول عمر بیانونو کې نه آیت شتي نه حدیث شتي نه د الله خبره شته نه د پیغمبر ته د صفت په کوم بنیاد کې دی. خو بیا عام مقرر سپیکر ته ولاړ دی اول ته تکړه مولا هغه چې د سپیکر نه دوړې پاسوي غربه یې جوړه کړې او غړمبه یې جوړه کړې او دا سپیکر یې یو ځای ته وړي او بل ځای ته یې وړي او درز او دروز هغه یو پکې لګیا و هغه بریلي مولوي صاحب بیان مې اورېدو چې د پنجاب کې ناست کېدای شي تاسو به کلیپ لیدلی
نو هغه دومره جذباتي شي د کرسۍ کې ټوپونه وایي کرسۍ پې ماتې شي دننه پکې ورشي لیدلي وي نو اوس د ده په باره کې به خلک وایي چې څومره تکړه مولا دی نو ته به حیران شي څومره تکړه مولا دی ولې وی پرون بیان کې کرسۍ ماته کړه و دا که د تکړهوالي نه ښایي زه به اوس ښه پهلوانان راولم په دې کرسۍ به کښېنم چې دا دله ماتې او که نه ماتې په میټ کې اوس په لږ ساعت کې به د هر څه دل لول کي نو دا به تکړه مولیای دی تکړه هغه دی چې هغه خلکو ته د الله او د الله د پیغمبر خبره ورسوي بس نو الله دې په دې مونږ قایم او دایم لري دا خبره مې منځ کې وکړه چې تاسو ته د دې نعمت احساس وشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله چا سره مناقشه وکړه حساب کې نو دا سړی څه دی عذاب به ورته میلاوي دا یقیني خبره ده عایشې ورته ووایي رضی الله عنها خو ډېره عالمه ښځه وه پوهه ښځه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بیبیانو کې دا کم عمره وه او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي م دې دپاره وه چې دا کم عمره چې زما نه علم ډېرې زده کړي نو چې مخکې ورسوي هغې ورته ووي الیس یقول الله تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا الله خو د مؤمنانو مبارکې دا ویلي دي په سورة الانشقاق کې چې چاته په ښی لاس عملنامه میلاو شوه الله وایي زه به ورسره حساب کوم خو اسان حساب یا رسول الله حساب خو دلته هم کېږي او دی جنتي دی او تاسو وایي چې چا سره مناقشه وشوه نو دی جهنمي دی ښکلی سوال دی او دلالت کوي د هغې په پوهه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ذلک العرض عایشې هغه صرف عرض دی عرض مؤمن سره چې کوم حساب دی هغه حساب د مناقشې نه دی هغه حساب د عرض دی او عرض څه ته وایي په عربۍ کې یو شی پیش کول یعنی مؤمن ته به صرف د هغه د اعمال وښوی شي بس خو دا پکې نشتی چې ولې او څنګه پوه شوئ که نه مناقشه شتي نشتی خبره صرف د څه ده ویښوده دا بل حدیث هم داسې دی او بیا درته دې ښه تفصیل بیانومه دا حدیث هم د عایشې رضی الله عنها دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې لیس احد یحاسب یوم القیامة الا هلک دلته هلک ټکی دی چا سره چې قیامت په ورځ حساب کتاب وکړی شو دلته پیغمبر حساب ویلی نو دا سړی هلاک شو یقینا وی ما ورته چې یا رسول الله ای د الله پیغمبر الیس قد قال الله تعالی فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا دا خو الله ویلي چې چاته په ښی لاس عملنامه میلاو شو ده سره به حساب کېږي خو اسان حساب او تاسو وایي چې چا سره حساب وشو دی تباه شو دا خو مؤمن دی په ښی لاس ورته عملنامه میلاو شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انما ذلک العرض دا کومه خبره چې ته کې چې دا حساب به کېږي نو دا حساب عرض دی الله به صرف اعمال ښیي وليس احد يناقش الحساب يوم القيامة الا عذب عایشې یاده که دا خبره چې د قیامت په ورځ چې د چا سره په حساب کې مناقشه وشوه دته به عذاب میلاویږي یقینا نو اوس فایده دا راووته چې د قیامت په ورځ حساب کتاب په دوه قسمه دی په څو قسمه دی په دوه یو ته ویلی کېږي حساب عرض بل ته ویلی کېږي حساب نقاش حساب عرض یعنی داسې حساب چې الله بنده ته صرف اعمال ورښیي خو نور مخکې ورسره خبره نه کوي دویم حساب نقاش دی نقاش څه مطلب دی ولې څنګه کله یو دا حساب دی حساب عرض دا د مؤمن دپاره دی په دې کې نقاش نشته او حدیث کې راځي الله اکبر یو روایت کې راځي امام بخاری راوړی دی امام مسلم هم راوړی یو تابعی دی مشهور صفوان المازني رحمه الله هغه وی زه د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سره روان وم او د هغه د لاس مې نیولی او دا د مؤمنانو محبت یو بل سره دې سره محبت ډېرېږي نو د هغه د لاس ما نیولی موږ روانو یو ځای یو کس مخامخ راغی اکدم مخې له راغی وی چې د دغه ته یې ویلي عبدالله بن عمر ته رضی الله عنهما
كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى عبد الله د پیغمبر نه دي د جرګې په باره کې څه اورېدلي نجوى جرګې ته وایي یعنې هغه جرګه چې به د الله او د بنده په منځ کې کېږي دې باره کې دې څه اورېدلي دي ګور دا د هغوی دین و ښه پیغمبر نه دي څه اورېدلي قرآن کې څه شتي د هغوی دا دین نه و چې پلانې مولوي صاحب او د هغه مذهب او زموږ ځان له کتاب دی او زموږ ځان له مولا دی او زموږ ځان له علاقه ده دا د پښتنو خبرې دی او دا د سعودیانو دی او دا د انګریزانو دا قیسې نشتي د پیغمبر نه دي وي څه اورېدلي بل چې د پیغمبر نه راغله خو زموږ ټولو دپاره ده که نه ټولو دپاره اوس سوال یې موږ خو څه ناشنا سوال وکړو د جرګې په باره کې او کومه جرګه ده جرګه د الله او د بنده په منځ کې وایي دې باره کې دې څه اورېدلي موږ ته ووایه که هغه ورته یې هم اورېدلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دا ویلو چې ان الله یدني المؤمن الله به د قیامت په ورځ د مؤمن بنده ځان ته رانږدې کړي د څه دپاره حساب کتاب دپاره جرګې دپاره او دا یاده کړه چې هر سړی به د الله سره یوازې کېږي هر سړی به د الله سره یوازې کېږي دې باره کې یو حدیث سره روان و دا اوس مؤمن بنده دی فیضع علیه کنفه ویستره الله به پې پرده راواچوي او پټ به یې کړي ولې پټوي چې بل چاته ونه شرمېږي الله اکبر داسې ګوره مؤمنان الله یې ساتي ځکه به ابراهیم علیه السلام وی ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون وی الله په هغه ورځ به مه شرموه کله چې دا خلک تا ته بیا ودرېږي دغه لوی شرم دی الله د خپل مؤمن او نیکعمله بنده نه شرموي نو بیا به یې په خپله پرده کې پټ کړي رانږدې به کړي ځان ته وګوتوي سبحان الله أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا هغه پلانې ګناه هغه پلانې چې تا کړې وه هغه پلانې او پلانې ګناه چې تا کړې وه پلانې ځي کې بنده به غلی ولاړ نعم نعم یا رب او یا الله یاد دي ماته یاد ده ماته ګناه یاد دي ماته هغه نافرمانیانې حتی اذا قرره بذنوبه دا ټول ګناهونه به ورته الله را یاد کړي ټول او دی به اقرار کړي او یا الله او حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورأى في نفسه انه هلك بس د دې مؤمن بنده به دا سوچي زه خو تباه و برباد شو الله به ورته وایي ښه دا دې کړي وو که نه وی او ګوره خبره ګوره مخکې نه ځي مخکې ځي خبره څه پورې ده ښیي ورته نو دی به الله ته ګوري حیران پریشان په یره کې چې د دې هر څه نه بعد به د عرش والا رب جواب سره راځي الله ورته وایي پلانیه سترتها علیک فی الدنیا دنیا کې مې پټ کړي وو دا ګناهونه که نه وو ستا دې ګناهونو چاته پته وه هغه وایي نه الله چاته خو پته نه وه دا د الله رحم دی چې زموږ په دې ګناهونو یې پردې اچولي دي وایي ما دله پټې کړې وې که نه وي او یا الله پټې کړې وایي نن مې پټې کړې دي زه وانا اغفرها لك اليوم د دنیا کې مې پټ کړې وي نن دې بخمه زه فیعطى نو بیا به ورکړی شي ده ته د کتاب د نیکیانو عملنامه به ورکړی شي ده ته په ښی لاس او الله به ملایکو ته وایي بوځئ زما بنده جنتونو ته یو حساب دا دی دې ته حساب و عرض ویلی کېږي الله اعمال پیش کړو د دې څه فایده دی چې الله ورته اعمال پیش کړي او بیا جنت ته بوځي او جد د څه یعنې څه پته ورته ولګي د الله رحمت بارک الله فیک
نه هغه صحیح شو حساب هر چا سره کې هغه نورو دلایلونه ثابت دي خو ما دا وي چې فایده دې کې څه ده نو جواب یې دقه دی چې د الله رحمت راښکاره شي او د الله احسان د الله کرم چې وګوره پلانیا کړي دي وهو ګوره دا د الله خو اوچت مثال دی خو هسې دي مخلوقاتو کې چې دروند سړی که هغه ته م خیال کړی نو چې کله چا سره دي چې کینې خبرې ته او چا ورسره څه زیاتې کړې نو هم ورته ووایي تا ګورې مخکې هم یو پیر خو زه بس څه نه وایو د دروند سړي صفت دی تا مخکې مې یو پیر خو الهیه دې کړه ورته خو څه نه وایو پټه یې وساتله خبره نو سم خیال دی چې د هغه عظیم الشان رب ته مخامخ شي دغه دروند مؤمن بنده نو د هغه سره بیا د الله معامله دا ده نو دویم حساب ما تاسو ته ووایي حساب النقاش دی دې کې مناقشه به کېږي مطلب څه دی یعنی د بنده نه به نتیجه غوښتې کېږي چې دا دومره نعمتونه درکړي تا څه وکړو دا دې ولې وکړو دا داسې دا داسې دا داسې او دا خبرې به کېږي لکه ګوره د هسې کافرانو باره کې راځي په قرآن کې په سورة الاحقاف کې ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها دا کافران مخامخ کړی شي جهنم ته بیا به ورته الله وایي ګوره د دنیا هغه نعمتونو نه تاسو ښه مزې اخیستې څه چې م زړه غوښتو هغه م کړي وو دا م کړي وو داسې م کړي و دلته حساب د نقاش دی ولې څنګه مناقشه روانه او چې دا چا سره وشو نو دا سړی څه دی هلاک دی دې کې درته بل دلیل پیش کړم ډېر مزېدار دا په صحیح مسلم کې حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه وی یو پیر دا ملګري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وي تپوس وکړو یا رسول الله ای د الله پیغمبره هل نرا ربنا یوم القیامه موږ به د قیامت په ورځ الله وینو دیدن به یې کوو هغه ورته وویلې د ورځې چې کله دا په اسمان کې وریځې نه وي نو تاسو د سپوږمۍ دا نور څنګه یې نه وي څه تکلیف درته وي وی لا یا رسول الله هېڅ تکلیف نه وی بیا چې کله تاسو د څوارلسمې سپوږمۍ نه او وریځې نه وي نو څه تکلیف تاسو ته وي په کتو کې وی نه یا رسول الله ښه واضح ښکاري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی په الله مې دې قسمي څنګه چې دې نور ته کتو کې تاسو ته تکلیف نه وي دې سپوږمۍ کې سپوږمۍ ته کتو کې دغه شان قیامت په ورځ به ټولو مؤمنانو ته د هغوی رب ښه واضح ښکاره کېږي او دې مطلب دا دی چې دا نه چې داسې نه لکه څنګه چې سپوږمۍ والعیاذ بالله نه دا مطلب نه لکه ګوره سپوږمۍ چې د څوارلسمې په اسمان کې موږ وینو نو هر سړی په خپل کور کې ویني که نه ګڼه ورځ جوړېږي هېڅ رش نه جوړي جنتیان به دغه شان خپل رب په خپلو خپلو ځایونو کې ویني الله به ورته راښکاره شي دوی به یې ویني نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس شوی خو هغه خبره مخکې بوتله او دا د پیغمبر طریقه وه چې چا به دې تپوس وکړو نو جواب به یې وکړو ورسره زیاتي خبره به ورته هم وکړه چې علم یې زیات شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره لږه مخکې بوتله حساب کتاب ته ورته یې وي فیلقى العبد الله به د بنده سره ملاقات کوي د قیامت په ورځ په عرض محشر کې به الله د دې بنده سره مخامخ کیږي د بنده سره به خبرې کوي نو څه به ورته وایي فیقول ای فل ای فل یعنی ای فلانا دا فل مختصر اختصار دی د فلان عربی کې کله دی فلان په ځای فل ویلی کېږي وی اے پلانیا علم اکرمک عزت میں نو در کڑے دنیا کی و اسودک مشر کڑے میں نوی مشرتیا میں در کڑے و ازوجک خزم میں در کڑے و بچی میں در کڑے
وأسخر لك الخيل والإبل، اس او اوخ می تا ته مسخر کړي نو سوریان دي بکولي او پرېښودی مې وي ترأس و تربع، مشرتیا دي کوله او یو ځي ته او بل ځي ته تلې او زما د دې نعمتونو نه دې ښه مزې اخیستې وي. هغه وایي او یا الله داسې وه. الله ورته وایي افظننت انک ملاقیه، چېرته زړه کې دا راغلي و چې ته ما سره ملاقات کې؟ هغه ورته وایي نه یا الله دا خبره زما زړه کې نه دا اوس کافر دی. مناقشه روانه، زه دا دلیل په مناقشه پیش کړو چې کله دی دا ووایي چې نه ما ته پته نه یا ما دا سوچ نه و کړی یا زما په دې یقین نه و، الله ورته وایي فاني انساک کما نسیتني، نو زه دې نن داسې هېروم لکه څنګه چې تا زه هېر کړی و. بیا به ورسره میلاو شي. دویم پیر ګوره الله ورته وایي ما ته عزت نه و درکړی، ښځه او بچي مې درکړي وو، قسمه قسم نعمتونه مې درکړي، زما په دې نعمتونو کې ستا ناسته پاسته وکړه نه او یا الله ستا دا ګمان او یقین و چې ته ما سره میلاو شوي نه یا الله. بیا به ورته الله وایي ما داسې هېر کړی لکه څنګه چې دې زه هېر کړی وم. په دریم پیر به ورته بیا الله ووایي چې ما تاله دا درکړي و، ما تاله دا درکړي و، دا مې درکړي و. او یا الله نو ستا دا ګمان و یقین و چې ما سره میلاو شي، نو دی به وایي چې یا ربي آمنتو بکا، ما په تا ایمان راوړی، ما ستا په کتابونو ایمان راوړی دی، ما ستا په پیغمبرانو ایمان راوړی دی. وصلیتو وصمتو وتصدقتو، ما منځونه م کړي دي، ما روجې م نیولي دي، ما صدقې م ورکړي او لګیا به دا د خیر د اعمال به شماري الله ته. چې کله دی دا خبره وکړي الله به ورته وایي ها هنا اذن، نبي هلک سیټ ته شه دلته ودرېږه. ولې سیټ ته کړو؟ نه نو سیټ ته کېږي ولې؟ نه سیټ ته کوي ولې؟ د دې دپاره چې اوس ستا قصه اوږده ده، ځکه چې تا دعوه ده د نیکو اعمالو وکړه، ته ودرېږه. ګواهان خبرې دي، دا حدیث خو نه ده. ما مونځ کړی دی، څنګه تا مونځ کړی؟ ما روجې نیولې څنګه؟ ما ایمان راوړی څنګه؟ ودرېږه دلته ودرېږه. الآن نبعث شاهدنا عليك، الله به ورته وایي چې ودرېږه موږ د باندې ګواهان راولو، لږ صبر وکړه. څومره عدل او انصاف والا بادشاه دی. وایي یتفکر فی نفسه، دا سړی به ځان سره په سوچ کې پرېوځي چې من ذا الذي یشهد علی، دا به څوک ګوایي کوي. فیختم علی فیه، الله به د ده په خوله باندې مهر ووایي. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، بیا به د دې پتون او رون ته او غوښې ته او اډوکو ته او هر څه ته وویلی شي خبرې کوئ. هغه ټول به هر څه بیان کړي چې ده څه کړي ده او څه نه دي کړي. دا خبره الله قرآن کې هم کړې ده. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله يزبل بدي خلم وروان بس دا بدن به خبري كين اوس د دې نه اخوا بل کوم ګواه الله ته پیش کړي. دا دې دپاره وذلك ليعذر من نفسه، دا الله دې دپاره دا کار کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عذرونه ختم کړي، عذرونه. او دا هغه سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دته الله په غضب کې دی، نو به تباه شو. الله ناشنا طریقې سره حساب کوي، مناقشه ښه پوره د بنده سره کړي دي نه دي وکړي، هغه یې او ما کړي چې کړي دي دلیل. نو د دې نه بل مضبوط دلیل څه دی چې ستا بدن په خپله په تا ګویي وکړي. او دا زموږ دپاره د یېرې خبره هم ده او د سوچ خبره هم ده. هسې صرف په یو غوږ اورېده او په بل باندې ویسته دا مطلب نه دی.
دا ستا دا بدن دا تا چې کوم دلته راوړی دا ستا باندې ګویي کوي د قیامت په ورځ بېغمه شه که نیکیانې کوې نو هم بېغمه شه که بدیانې کوې هم بېغمه شه داسې دلیل درته الله پیش کړي چې ته ورته حیران شي او الله خو واضح حساب کوي لکه سورت بني اسرائیل سورت الاسراء په اوله کې الله څه وایي زه به قیامت په ورځ بنده ته وایم اقرأ کتابک كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله وی زه به بنده ته وایم چې دا ستا عملنامه ده په خپله یې ولوله موږ در سره ګورې څه ظلم زیاتی نه دی کړی خو ته یې وګوره ځه آیا دا ستا اعمال دا جنت ته تلو لایق دي ستا دا کار دا به الله تا ته په خپله ښیي ګورې په خپله به ته د خپل عملنامه ګورې نو الله چا سره ظلم نه کوي څه چې دي کرلي دي مه قبرېږي نور څه تاته نه میلاویږي او هر نفس خپل بوج اوچتوي د بل چا بوج هم په تا نه ایښودی کېږي د هغې نه بعد حدیث راوړی دی دا د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده یجاء بالکافر یوم القیامه قیامت په ورځ به کافر راوستی شي د الله مخې ته فیقال له نو ده ته به وویلی شي ارأیت لو كان لك ملء الارض ذهبا دی کافر ته به الله وایي دی جهنمي ته وی که چېرته د ځمکې د ډکوالي په اندازه تا سره سره زر وی اکنت تفتدي به دغه سره زر تا د دې جهنم نه د بچ کېدو دپاره بیا ورکول هغه وی نعم یا الله ولې مې نه ورکول سوچ کوي د سرو زرو ځمکه ډکه ده د سرو زرو نه دی ورکوي دې دپاره چې زه دې جهنم نه بچ شم الله ورته وایي قد كنت سئلت ما هو ایسر من ذلك ما خو تا نه ډېر اسان څه غوښتلي و تا هغه نه و کړي نن دغه ټوله ځمکه قربانۍ خو دا نه قربانېږي الله وایي ما خو تا نه ډېر معمولي څه غوښتلي خو تا هغه معمولي څه نه دي کړي ډېر اسان و که تا کړی وی ډېر لږ و که تا کړی وی خو تا هغه لږ څه نه دي کړي اوس نن ته وایي چې زه دا ځمکه که د سرو زرو نه ډکې شي ورکوم خو چې جهنم نه بچ شم دا نه بچ کېږي او دا سورة المعارج کې الله به دې خبرې وضاحت کړی چې دا جهنم به ارمان کوي چې دا زوی مې قرباني کړی دا ښځه مې قرباني کړی دا بچي دا رور دا هر څه مې قرباني کړی او زه د دې جهنم نه بچ شو خو الله وایي قبلېږي نه په هغه ورځ د کمې دنیا دپاره چې نن ته د الله نه غافل یې د کمې دنیا دپاره چې تا نن د الله دین ته شا کړې ده د کمو بچو دپاره چې تا دینداري پرېښودې ده د کمې ښځې دپاره چې تا دینداري پرېښودې ده د کم مور پلار دپاره چې تا د الله دین ته شا کړې ده دا ټول هر څه د قیامت په ورځ به ته ارمان کې چې دا زه ورکم او قرباني کم چې د جهنم نه به بچ شم خو بچ کېدی پرې نه شي او ځکه یو حدیث کې دا هم راځي دا حدیث امام بخاري راوړی بل ځای کې وإن الله يقول لأهون أهل النار عذابا په جهنم کې چې د ټولو نه چا کمزورې عذابي قیامت په ورځ به الله هغه سړي ته دا وایي لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به که چېرته دنیا کې چې څه دي دا تا سره وی اوس په دې آخرت کې تا به قربان کړی وی هغه وایي یا الله نعم ولې مې نه قربانول الله ورته وایي فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك ما تا نه ډېره وړه خبره غوښتلې وه او ته په هغه وخت کې د خپل پلار آدم علیه السلام په شا کې وي تا نه ما دا غوښتلې وه چې ما سره به شرک نه کوې خو تا هم اکه شرک ما سره کړی دی وړه خبره وه اشاره هغه لوسته کېږي چې الله قرآن کې ذکر کړی دی وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کو
په هغه ټیم الله د هغه د ټولو بچو نه دا لوز اخیستی و چې زه ستاسو رب یم که نه یم ټولو دقه ویلي وي ته زموږ رب یې الله به دې جهنمي ته وایي دقه وړه خبره مې دنه غوښتلې وه چې صرف زما بندګي کوه خو تا خو زما بندګي نه دی کړې نن ته ارمان کې دا ارمان الله قرآن کې هم ذکر کړی دی په سورة الزمر کې شتي ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه الله وی که چرته د کافرانو سره وی هغه څه چې په دې ځمکه کې دي او د دې ظالمانو سره ظالمان یعنې جهنمیان صرف دغه څه نه چې په ځمکه کې دي ومثله معه او د هغې په شان نور لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة نو دا هر څه دوی قرباني خو چې د قیامت د بد عذابونو نه بچ شي خو دا قرباني قبلیږي قبلیږي دا قرباني نه قبلیږي امام بخاري دا حدیث ولې راوړی تا ته دا وایي ای انسانه الله دې نه لږ څه غوښتلي دي اوس یې وکړه قیامت په ورځ به ته ډېر څه قربانول غواړې خو هغه دنه بیا نه قبلیږي اوس تا ته الله څه ویلي دي وایي زما بندګي کوه دا څه ګران کار دی وایي شرک مه کوه ښه واضح یې درته ویلي دي مونځ کوه اودس کوه روجې نیسه زکات ورکوه حج او عمره کوه ذکر او اذکار کوه علم کوه نور چې کوم عبادتونه هغې درته ښوولي دي د آخرت سختو ته وګوره او دې عبادتونو ته وګوره هېڅ هم نه دي ګورې هېڅ هم نه دي د قیامت په ورځ به لوی ارمان وکړي لوی ارمان چې هغه اسان مونځ ما کړی وي ارمان چې هغه یو څو روپاټۍ ما د الله په لار کې لګولی وی نن ته هغه ټوله ځمکه قربانول غواړي خو هغه نه قربانېږي ارمان چې ما هغه معمولي وخت د الله د دین دپاره ورکړی وی ارمان چې ما هغه بچي د الله د دین دپاره وقف کړی وی ارمان چې ما هغه بچو ته دین ښوولی وی ارمان چې ما په دې دین کې ځان خاورې کړی وی خو په هغه ورځ دا ارمانونه بیا فایده نه درکوي نو دا هم اوس یو سړی وایي چې امام بخاري باب راوړی دی چې باب په بیان د دې کې چې چا سره مناقشه وشوه دی هلاک دی نو دا هم یو قسم مناقشه ده که نه الله ورته وایي ګوره ما دنه لږ څه غوښتلي و تا نه دي کړي مناقشه ده خبره اتره ده په حساب کې و د دې نه بعد دا حدیث چې کوم دی په دې باب کې دې ته غوږ کېدی دا حدیث دی د عدي بن حاتم رضی الله عنه عدي بن حاتم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ما منکم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامه په تاسو کې هر څوک چې دی د ده سره به د قیامت په ورځ الله خبرې کوي دا ډېره د یېرې خبره ده ما منکم په تاسو کې دا په تاسو کې ما او ته هم داخل یو نو دې ته ښه غوږ کولاو که چې الله به په خپله تا سره د قیامت په ورځ خبرې کوي ليس ډېر وضاحت دپاره درته دا ووي ليس بین الله و بینه ترجمان د دې سړي د دې بنده او د الله په منځ کې به ترجمان نه ډایرکټ خبرې به کېږي ډایرکټ خبرې به ستا د الله سره کېږي په منځ کې څوک نشته چې د الله خبره تاله راوړي ستا هغه الله ته وړي نه ډایرکټ خبرې دي ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار دا سړی به چې د حساب کتاب ته ودرېږي او الله ورسره خبرې کوي دی به مخې ته وګوري لټۍ به لار د وتو د بچ کېدو خو لار به ورته میلاو نه شي او چې وګوري مخې ته د جهنم دا غړمبه به ویني دا جهنم به ویني فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه اور د دې چې هر ځای کې به ویني دا ډېر سخت اور دی نو که څوک ځان بچ کولی شي د دې اور نه په دنیا کې ځان پې بچ کوي که نور د سره هېڅ هم نه وي د کجورې یو وړه ټوکړه د سره کور کې پرته وي دا د الله په لار کې ورکړه چې د عذاب نه بچ شي د کجورې یو وړه ټوکړه ورکړه دا بل حدیث ته وایم دا هم دې په شان دی بیا خبره کوو دی حدیث کی دام دا عدی ابن حاتم حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اتقوا النار دا جہنم نه ویریږي ډېر سخت عذاب دی ثم اعرض واشاح بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاو شو دا مخی واړو
بیا وی اتقوا النار ویریږئ د جهنم نه، بیا یې مخ واړه او هغه طرف ته تاو شو. ثلاثا درې پیرې دا کار وکړو حتی ظننا انه ينظر الیها. صحابه کرام وی زمونږ دا یعنی ګمان شو، یقین شو دا پیغمبر چې دا مخ اړی خبره وکړي بیا مخ واړی، خبره وکړي مخ واړی، مونږ وی لکه جهنم ته چې ګوري او مخ ته اړی. وی بیا وی اتقوا النار درې پیرې دا اور به هم څه اوري چې پیغمبر امت ته داسې په شد امت سره وی وی د دغه اور نه ویرېږئ ویرېږئ ولو بشق تمره، که نور د سره هېڅ هم نه وي که نه، د کجورې یو ټوکړه یو حصه د سره کور کې پرته وي، دا غریب له ورکړه خو چې ته به د اور نه بچ شي. فمن لم یجد، که تا سره د کجورې دا ټوکړه دا ټنګره او دا معمولی کجورې د سره هم نه وي که نه کور کې، فبکلمة طیبه، ښایسته خبره د دین خبره چاته کوه چې الله دې به د جهنم نه بچ کړي، خو ځان بچ که د جهنم نه. دې حدیث کې ډېرې فایدې دي دواړو حدیثونو کې. اولنۍ فایده دې حدیثونو کې دا ده چې الله به خبرې کوي د قیامت په ورځ، ځکه چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله به خبرې کوي د هر چا سره. نو د الله دپاره صفت د کلام د شتي، الله به خبرې کوي او کړي دي او کوي یې چې کله یې وغواړي څنګه یې وغواړي الله خبرې کوي. دا د الله حقیقي صفت دی. موږ د الله صفات ثابتو، هر چې کیفیت دي پهې کې بیا خبرې نه کوو، اخوا کیفیت و علم موږ سره نشته. الله قرآن کې وایي وکلم الله موسی تکلیما، او الله خبرې کړې وې د موسی علیه السلام سره، خبرې کړې حقیقي خبرې په حرف او په صوت سره په آواز سره. او لکه څنګه چې الله وایي پیغمبر ته که چېرته یو مشرک تا نه امن وغواړي فاجره حتی يسمع کلام الله، نو وخت وله ورکړه چې دی د الله خبرې واوري. لکه اوس یو مشرک راشي مؤمنانو ته وایي چې ماله وخت راکړي چې زه د الله دا خبرې واورم، نو وخت وله ورکوي. سورة توبه کې دې تفسیر تېر شوی و که نه، پته نه شي ذهن کې هم سم راځي و که نه، خو سورة توبه کې دا خبره شوې وه، د معاهدې خبره وه. نو هلته به کې دا خبره هم وکړه چې ته یو مشرک راشي او وخت وغواړي دې دپاره چې زه د الله د کلام اورم، ځان پې پوه کوم سوچ کو، نو وخت وله ورکړي. نو دې چې وګوره الله قرآن ته څه ویلي حتی یسمع کلام الله، او کلام په عربي کې څه ته وایي؟ خبرو ته. اوس ګوره دلته موږ سره داسې ملګري ناست دي چې هغه ډېر داسې ملګري پکې دي چې هغه غریبانان د دین د ډېرو مسلو نه خبر هم نه دي، خو دا ورته پته شته چې کلام په عربۍ کې څه ته وایي؟ خبرو ته. او د دومره دومره پټکو مالکان به ویني هغه وایي د الله خبرې یعنې دا او یعنې دا او یعنې دا او خبره به تا وایي راته وایي. او هغه عامي چې په فطرت باندې دی سوچه فطرت باندې هغه ښه په اسانه وایي کلام خبرو ته وایي یعنې خبرې د الله، قصه ختمه شو. خو مولوي صاحب پوه نه شو، مولوي صاحب پکې کتابونه مو ولیکل، مولوي صاحب پکې بیانونه مو کړو، صرف د یو ټکي دپاره چې دا کلام څه ته وایي، هغه کلام خبرو ته وایي که نه. ځکه بعض هغه علما چې هغوی د اسماء و صفات د الله په دې نومونو کې او صفاتو کې ګمراه وو او بیا یې توبه وویسته، نو بعضو پکې دا وویل ارمان چې زمونږ هغه عقیده وی چې کومه عقیده د بوډیګانو ده، د بوډیګانو عقیده وی زمونږ د دې عقیدې نښه ده. مولیانو دا وویل توبه وویسته د بوډیګانو عقیده، ښه نو بوډیګانو څه عقیده ده؟ اوس که ته بوډۍ ته دا وویې چې الله ستا دا خبرې اوري ګورې، هغه وایي توبه الله توبه، نو د یېرې خبره ده، دا خو د نن نه باید بې احتیاط به کوو الله زموږ خبرې اوري. خو دغه مولوي صاحب ته چې په اسماء و صفاتو یې ګمراه دی وایي الله اوري، هغه وایي څنګه اوري؟ څنګه اوري چې ته د اورېدو وایې دا خو بیا د الله دپاره غوږ او بیا خو به غوښه او بیا خو به وینې او دا خو تا د انسانانو سره دغه کو دا کوم ځي ته لاړ. او بوډۍ ته چې وایي چې الله اوري نو بوډۍ ویرېده وایي الله اوري، دا خو به احتیاط پکار دی. نو د بوډۍ عقیده ښه نه وه؟ اوس ته لاړ شي کلي ته کور ته خپلې نیا ته ووایي خپلې مور ته وایي چې ابۍ الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي د شپې په آخرنۍ برخه کې چې څه ترې وغواړه وغواړه، ابۍ غریبه به راپاسي الله ته به ودرېږي وبه جاړي، خپلو بچو ته کشرانو ته به مو ووایي الله دا ټیم دنیا اسمان ته راکوزېږي،
خو مولوي صاحب ته ووایه هغه وایي څنګه راکوزېږي او دا راکوزېده څنګه او دا کله او دا نو د بوډۍ عقیده ترې ښه شوه. نو هغه مولیانو چې توبې وویسته په خپله اقرار وکړو زموږ د عقیدو نه خو د بوډۍ د عقیدې ښه وي. اوس دلته پیغمبر وایي الله به څه کوي د بنده سره خبرې زموږ په ایمان دي بس الله به خبرې کوي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. اوس دې ځای کې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا سړی به وګوري مخې ته او یو حدیث کې داسې راغلی دی ښه فینظر ایمن من دی به اول ښی طرف ته وګوري بیا به ګس ته وګوري فلا یرا الا ما قدم او هر طرف ته به ده ته د هغه اعمال ښکاري که دیزي ته ګوري دته اعمال ولاړ دي که دلته ګوري دلته اعمال ولاړ دي مخې ته به وګوري نو جهنم به ورته ښکاري. د دې څه مطلب دی؟ حالانکه یو حدیث کې داسې هم راغلي دي چې دی به هر طرف ته وګوري هر طرف ته به وګوري یمین ته به م وګوري شمال ته به م وګوري هر ځای کې به د جهنم ښکاري او د بل روایت کې چې هر ځای کې به اعمال ښکاري. د دې اوس څه مطلب دی؟ نو زه دې پوه کوم مختصر ځان پوه کاږه ده اعمال ښکاري مطلب دا چې دته به میلاویږي هغه څه چې څه ده کړي دي بله لار نشته د دې یېرې خبره ده. اوس ستا مرضي ده چې ستا هلته څه لیده غواړي. نو دویمه دا دې ښی او ګس او مخې ته ولې ګوري لار د تیښتې چې څه لار به د بچ کېدو نه یاره لکه کله ته څوک راونیسې راګیرې کې که نه حساب ورسره کې نو دې کله ښی ته ګوري کله ګس ته ګوري او موقع برابروي که څه لار پیدا شو نو زه به وځم. دا سړی د الله سره ولاړ دی حساب کتاب ډېر سخت دی نو دې لار ګوري خو لار نشتی صرف جهنم ویني. اوس سوال دلته دی چې دی دا جهنم ولې عرضې کېني نو جهنم په دې نه چې جهنم راګیر کړی د هر څه هلته په جهنم چې تیر شي نو د جهنم نه به واوړي چې تیر شوی نه خو تا ته دقه جهنم ښکاري. اوس به ورسېدی ښی طرف ته دی ګوري ګس ته ګوري هر طرف ته چې ګوري جهنم ښکاري ښی ته اعمال ګس ته اعمال سیده چې ګوري جهنم بچ کېدو لار څه ده؟ نو پیغمبر درته د بچ کېدو لار وښوه که نه وایي که څوک د دغه جهنم نه په یو عمل بچ کېدی شي نو نن یې وکوي اگر کا یعنی سبحان الله دا هغه وړوکی عمل د الله پیغمبر ذکر کو اگر که د کجوري یو ټوکړه راوالي د الله په لار کې ورکړي خو ورې که خو ځان د دغه سخت عذاب نه بچ که ځان دغه سختي نه بچ که. او ځکه یو حدیث کې داسې راځي دا هم د عدي ابن حاتم حدیث دی اوږد حدیث دی زه هغه حدیث ټول نه وایم هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په ورځ به تاسو کې یو سړی لازم د الله سره ملاقات کوي او د الله سره به خبرې کوي او الله به ورته څه وایي ما تا ته پیغمبر نه و درلېږلی هغه به وایي الله رالیږلی الم اعطیک مالا مال مې نو در کړی خپل فضل او رحم او کرم مې پتا نه و کړی هغه به وایي بله یا الله کړی دی و دغه خبرو په دې منځ کې فینظر عن یمینه دی به ښی ته وګوري فلا یرا الا جهنم جهنم به ښکاري ګس ته به وګوري جهنم به ښکاري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان بیا بچ کوي د دغه اور نه اگر که د کجوري په یو ټوکړه باندې دومره سخت اور دی. نو دې سره دا باب هم اختتام ته ورسېدو او دا مسله واضحه شو چې قیامت په ورځ چې الله د چا سره هم په حساب کتاب کې مناقشه شروع کړه او بحث شروع کو نو دا سړی څه دی دی هلاک او تباه دی. انشاءالله پر روان درس کې به باب شروع کو باب يدخل الجنة 70,000 بغیر حساب ننوزی به جنت ته بعض مؤمنان چې هغه 80,000 کسان دي بغیر د حساب نه. نو د دې وضاحت به کوو انشاءالله پر روان درس کې چې دا 80,000 څوک دي او ولې بغیر د حساب او کتاب نه ځي او بیا چې نور دې پسې کوم موضوعګانې د هغې باره کې به هم خبرې کوو. الله دې موږ د قیامت په ورځ د سخت عذاب نه وساتي الله دې موږ د سخت حساب نه وساتي الله دې زموږ حساب موږ سره آسان کړي په قبر کې په ارض محشر کې او الله دې زموږ عمل نامې موږ ته په ښی لاس راکړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.